ایاز دا د سلطان محمود غزنوی رحمت الله علیه یو وزیر وو، یو ډیر نیک سړی او ښه سړی وو. یو بانډچي و دی، راته د بادشاه سره به ناست، د بادشاه خوښ شو، د ځان سره په وزیرانو کې چې دی هغه واغست، د ځان سره وزیر کو. د نورو وزیرانو به دا خبره په هغوی باندې بده لګېدله چې چېرته یو بانډچي یو د صحرا سړی او چېرته مونږ درباري خلق دی راغې د بادشاه نزدېکت حاصل کو، د بادشاه قرب حاصل کو، بادشاه ته ځان نږدې کو او مونږ د کم وخت نه د بادشاه سره لګیا یو، دغه مقام او دغه مرتبه ته خو مونږ ونه رسیدو. لہذا هغې وزیرانو حسد شروع کو د ایاز سره. بهرحال هغه وزیرانو به د ایاز سره حسد به ورسره کاو او د هغه غلطیانې به یې نوټ کولې. یو ورځ دی بادشاه لراله او بادشاه ته وی بادشاه شاه قربان، تا خو ایاز له لوی مقام او لویه مرتبه ورکړې ده، خو دې ستا نه بغیر یو کار کی ستا نه سپټ کړي دي. د ورځې دی ځي او د هغې یو ورځ تماشه کي د سره یو الماری ده، د هغې ته یې جرنده والې ده، ته د هغې تالاشي واله چې بدي کې څه دي ستاسو نه یې سپټ کړي دي. د دې دپاره چې یاره د بادشاه ته دې بد ښکاره شي او د بادشاه دا کوم مقام چې د حاصل کړی دی دا درجه د ختم شي. بادشاه ایاز راوغوښو، و ایاز ستا واقعي داسې الماری شته وي؟ او جي زما الماری ده. راوینې د دنیا چابي واغسته، وی لاړ شئ د الماری تالاشي چې دی هغه واخلئ. چې کله دوی لاړل الماری کولاو کړه، الماری کې چې دی زوړ پیزار پکې پروت دی، زړې کیندلې چمپلې دي، یو پکې یو زوړ لنګ یعنی یو کمیس پکې چې دی زوړ پروت دی، او دریم سیس پکې دا کم لنګ او دغه چې کم په پټه سړی تړي دغه زړه پټه پکې پراته ده. خادمان راله بادشاه ته بادشاه سلامت، الماری کې خو هېڅ هم نشته سوا د دې دریو څیزونو نه، دغه لنګ دی پکې، پیزار دی پکې او یوه پټه ده، نور خو پکې سواګرې څه نشته. بادشاه د ایاز نه تپوس کی، ایاز داسې دي؟ ایاز ولا جواب ورکی بادشاه سلامت، زه چې کله ستا دربار ته رالم نو زه به داسې حالاتو کې رالم چې زما شلېدلې چمپلې وي، زما لباس دغه زوړ لباس و، زما دغه پټه د لنګ د تړلو دغه زړه پټه وه. زه په دې حالات کې چې د ستا دربار ته رالم دا مقام راته حاصل شو چې ستا په وزیرانو کې داخل شوم. روزانه زه ځم او یو ټیم زه د خپلې الماری ملاقات کوم، د دغې خپل پیزار، د دغې خپل لنګ، د دغې پټې تماشه کوم او څه وایم چې ځان ته هغه خپل زوړ حالات را یادوم چې یازه ته خو داسې سړی وې، ستا خو دا مقام و چې ستا داسې پیزار و، ستا داسې چې دی لنګ جامې وغیره وې، ستا داسې زونه و. زه هغه خپل اول زوړ حالت ځان ته را یادوم، چرته زمانه ناشکري ونشي، زمانه تکبر ونشي، زمانه لویی چې دی هغه ونشي، هغه عاجزي هغه صفت په ما کې تر اوسه پورې چې دی هغه موجود دی. خبره مې دې پورې کول ورونو چې زموږ نه هغه خپل لومبي حالات تېر شوي دي چې موږ د دنیا ته په کوم حالت کې راغلي یو، موږ څنګه د دنیا ته راغلي یو، موږ له هېڅ هنر نه راته، موږ له خبرې نه راتللې، موږ له ګرځېدل نه راتلل، موږ په لاسو کې څه شي نشو نیولی، موږ خبرې نشوې کولی،
زمونږ نظر کار نه کاو، زمونږ دماغو کار نه کاو، الله راله دا دومره نعمتونه دا دومره څیزونه چې دی هغه راکړو، لیکن زمونږ نه هغه خپل مخکني حالات هغه زمونږ نه چې دی هغه هیر دي. لہذا چې مونږ په خپل ابتدایي حالاتو باندې نظر هغه واچو، د دې وجې نه الله دا انسان د یو پلیت ساس کی نه او د یو غلیظ سیز نه چې دی دا انسان پیدا کو د څه دپاره چې دې انسان ته د دې خپل حقیقت پته ولګي چې زما حقیقت څه شي، چې زه څه شي وم، زه یو پلیت ساس کی وم، د هغې نه الله چې دی هغه زه روغ کړم. او دا مقام دا مرتبه الله ماله چې دی هغه په دې سره چې دی هغه راکړه. نو لہذا چې دا عاجزۍ صفت دا به مونږه تاسو کې پیدا شي. من تواضع لله رفعه الله، چا چې عاجزي اختیار کړه الله به دې انسان له مقام او مرتبه چې دی هغه ورکړي. وزیران په خپل میشن کې ناکامه شو، بادشاہ هم ډېر هوښیار و، هغه ته هم ښیي چې یاره په تاسو کې او په دې یاس کې لوی فرق دی. یو وارې یو ملغلره راوغوښته، یو سټکې یې راوړی، تمام وزرا یې راوغوښتو، یو وزیر ته وي راپاسوي دا ملغلره ماته کا. وزیر راپاسوي بادشاہ قربان دا خو قیمتي ملغلره ده، په دې سره خو به زمونږ سلطنت او بادشاهت ته ډېر نقصان ورسیږي، زمونږ خزانې ته به ډېر نقصان ورسیږي. یو راځي او بس دقه خبره کی. په دې کې د ایاز نمبر شو. ایاز چې راغی سټکې راواغوستو، ملغلرې یې راواچوله، ملغلره یې دوه ځایه کړه. وزیران خوشحالېږي ویزا د بادشاه د خزانې نقصان یې وکړو، اوس په بادشاه ځای ته ورسي. بادشاہ د ایاز نه تپوس کی وی ایازه دا کار دی ولې وکړو؟ وی بادشاہ سلامت وی زما سره دوه لارې وې، یوه لار زموږ سره دا وه چې ستاسو حکم پوره کول و، دویمه لار ملغلره ماتول و. لہذا ستاسو حکم ماته د ملغلرې نه قیمتي چې دی هغه ښکاره شو، نو ملغلره مې ماته کړه او ستاسو حکم د هغې نافرماني دا مې چې دی هغه ونه کړله. نو دا یو حقیقت دی. نن موږ څومرې په وړه وړه خبره د الله احکامات ماتو. دا نه وایو، یو بزرګ فرمایي وي تاسو چې ګناه کوئ دا مه ګوایه چې دا ګناه وړوکی دی که دا غټ دی، دې ته ګورئ چې دا زه د کم ذات نافرماني کوم، دې ته سوچ کوه چې دا د کم ذات نافرماني چې دی هغه زه کوم. وزیران بیا په خپل میشن کې ناکام شو. دریم ځل باندې بادشاہ یو تروه میوه راوغوښته، محمود غزنوي، او هغې ټوکړې ټوکړې کړه، یو وزیر له یو ټوکړه ورکړي چې هغې خولې ته کي، فریاد سره کوي دا خو سمه تروه ده. د ایاز نمبر راغی. ایاز له چې کله هغه ټوکړه ورکړله د میوې هغه، ایاز ډېر په اطمینان سره او په قلاره باندې هغه ټوکړه د میوې هغه وخوړه، هېڅ فریاد یې ونه کړو. بادشاه دې نه تپوس کي وی ایازه دې نورو وزیرانو خو ډېر فریاد وکړو او تا هېڅ فریاد ونه کړو. وی بادشاه سلامت، ډېر وخت مې ستاسو د لاسه خوږې میوې خوړلې دي، کو نن مې ستاسو د لاسه یو تروه میوه وخوړه نو ماله په دې باندې هېڅ شکایت او هېڅ فریاد کول دا نه دي پکار. ورونو دا یو حقیقت دی. ورې موږ ټول عمر د الله د خزانو نه بېدرېغه باندې خوراک کړی دی، کو چېرته را باندې الله سه امتحان سخته راوسته نو په دې کې موږ له فریاد کول نه دي پکار، ځکه ډېر وخت را باندې الله ښایسته ښایسته څیزونه خورولي دي. دا هواګانې ما تا ته چې دي پرېږدي، دا اوبه چینهدارې اوبه ما تا ته پرېږدي، دا ښکلی مزیدار نور دا ما تا ته چې دی هغه پرېږدي، دا سپوږمۍ د شپې چې راوخېږي په دې سره زما ستا میوو کې خوند مزه پیدا کېږي دا ما تا ته چې دی پرېږدي، دا انور په دې سره زما ستا میوې وچېږي، زما ستا فصلونه پې وچېږي، دا ما تا ته پرېږدي. کو چېرته را باندې الله امتحان راوست
سخت راوستا نو په دې کې به بیا موږ پریاد کو چرته به هم پریاد نه کو په هر حال کې به د الله شکر چې دی سکو هغه ادا کو د الله شکر به چې دی هغه وباسو بهرحال خبره مې دې پورې کول لرونو چې عاجزي دا یو لوی صفت دی دا د انبیاء کرامو صفت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره لوی مقام له الله ورکړی دی دا صفت په نبی علیه الصلاة والسلام کې په کامله طریقې سره موجود